वालेकुम ग्रानो मीनावालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه قیامت ترغلی د بنو سره تعلق لرونکو یو خسته د ولسو کالو خسته ځوان هلک دوستانو خپل مرګرو ډیر په بيدردۍ سره موبو ته گزار کړو او بو کې وفات شول دوستانو اوبو ته ولی گزار کړل اخر کومه غټه ګناه کړی و چې دومره ظلم او زیاتی ور سره وکړو چې د ولسو کالو ځوان عبد الله اوبو ته گزار کړو او اوبو کې هغه وفات شول دوستانو کچری تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا د عبد الله چې کوم د ولسو کالو ځوان دی او د بنو سره تعلق لري هغه ولی قتل کړو دوستانو ویډیو کتو نه مخکې ک تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخدر سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده د بنو سره تعلق لرونکي خسته ځوان عبد الله دوستانو خپل مرګرو قتل کړو دوستانو یو ډیم ته گزار کړل دوستانو دا ویل کیږي چې دا د خپل مرګرو سره پروګرام ته تلو او په پروګرام کې اغي سره پس باندې لانجاو کا او جګړه کا او دا اغي نه بعد دوستانو اغي خپل مرګرو دا ډیم ته گزار کړل دوستانو بل خبر ادا چلی دا چې د وی وړ کی سره تعلقات چې په د مرګرو کې دا اغي وړ کی باندې یو بل کاس میانو نو دوستانو د خپل پلان ذریعہ سره دا یو پروګرام ترا وستل او د پروګرام نه بعد دوستانو دا بیا ډیم ته گزار کړل او په ډیم کې دا وفات شو دوستانو هغه پولیس گرفتار کړه کسان خود دوستانو هغه د شي نه انکار کوي چې دا موږ نه د قتل کړي بلکې دا په ډیم کې لمبیدو او ډیم کې ډوب شول دوستانو د واقعي مکمل معلومات په د هغه د پلان نه پته لګي چې آیا دا سو شو او سر روان دي دوستانو کتا سو چې زمونږ په د تازه نیوز کې نیوی وینو زمونږ د چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریا